سليمان عليه السلام چې دې سيزونو سره خبرې کړي د مرغانو سره او د میګو سره. سليمان عليه السلام په کوم لینګویج کې خبرې کړي، کوم زبان استعمال کړي؟ دا یو سوال. بیا چې مرغانو او د میګانو خبرې کړي سليمان عليه السلام سره، دا په کومه ژبه کې لګیو؟ بیا د سليمان عليه السلام چې دا غي په خبرو پویدو، دا کومه نمونه خبرې وي چې دی په پویدو؟ یا د میګان او مرغان چې په کوم خبرو پویدا، کوم قسم خبرې چې دی په پویدا؟ دی په پویدا سليمان عليه السلام پرې خبر. دا د دې بهایمونه او د دې مرغانونه او د دې حشراتونه د خبرو د راوتل د خلکو د ډېر یو ناممکن شان خبره ښکاره نن ثابتو. اولنې اعتراض خدا د ملاحده او د ملحدانو چې دا څنګه کېدی شي چې سليمان یو انسان دی عليه السلام او میګه کله دې سره خبرې کوي، کله سره مرغان خبرې کوي، او کله داسې هم چې ورځ به سارویم خبرې. دا خو د سره عقل منی نه، سره ذهن منی نه. نو موږ ته وایي چې دا خبرې چې د قرآن منګړتې خبرې دي او تاسو به یقین کوئ. مسلې نو صرف دا خبره وکړه سليمان عليه السلام به څنګه خبرې کولې. نو متاثر شو دینه بعض خلک په پرویزیانو کې غلام احمد پرویز صاحب سپیروکار دا غینه متاثر شو، او نورم ډیر زیات خلک چې متاثر شو. زمون په خپل د اهل سنت والجماعت کې علماء کرام او مفتیان حضرات هم په دې کې اخته شو چې دا څنګه ممکن ده. او سبل بل څه ته جوړ کړل، نملې نه بل څه جوړ کړل. دا یو خزه د قالت نمله، دغه د قالت خور براغله د مؤنث لپاره قالت راځي، سړي لپاره قال راځي. ا نملتون څه شي نه، دا چې وزنانه او په علاقه کې د دې خبرې کړي. او پته نه لګي سليمان عليه السلام چې کله د مرغانو سره د خبر تذکر رااله چې دا مستوس عقل مکار کې دم په عقل کې راتلو خبر. نو دوه خبرې دي، یا خو مرغه د سليمان عليه السلام په شان خبرې کولې، یا سليمان عليه السلام د مرغه په شان قاقا کول. نعوذ بالله من ذلک. نو ایتو سوای چې کومه نمونه خبرې کړې وي، دا ټول فضل خبرې دي او دا د مفسرین او زلوبې دي چې دا یې څه کړي دي، دا مقرر کړي دي او تاسو باغې باندې شنو دا کیسه. حالانکه عجیبه خبر دا ده چې دا خو میریکلز دي، دا خو معجزې دي سليمان عليه السلام مبارک. دا نه ما چې اوس موږ خپل مسلمانانه خبره خپل منځ کې کوو، لکه سات پس پزا غیر ورکوم په کوم طرف باندې د ملحدانو طرف دا غیر بدلوم. او صرف دونه ته وایم چې عجیبه خبره دا ده چې سوره النمل خدا ټول سبق چې تاویږي د الله د قدرت نه تاویږي. اوس مې ته ویل سات او د الله جل شانو قدرت دا نه دی چې هغه مرغې گویا آیا دا طاقت الله نشته چې هغه میګه گویا، دا طاقت نشته الله جل شانو چې هغه ساروي گویا. دا زموږ مسلمانانو خپل منځ کې جواب چې موږ الله جل شانو قادر مطلق منو چې هغه څنګه وغواړي هغه شانتي کولی، فعال لما يريد دی. دا زموږ مسلمانانو خبرې چې سورۃ النمل ټول د الله جل شانو د قدرت تذکرہ ده، یا عقاید بیانی کی د قدرت پرانا کی. زموږ د پاره جواب هغه شو. اوس راځو دی بل طرف ملحدانو طرف ترازو هغه لکه شانتي سرجري کوي، ځکه چې کله کله دوی سړی ورکړي هغه سره نه ټیکيږي، کله کله بیا د ډریپ او د انجکشن خبر راشي هغه سره ټیک نشي، بیا بس اخره کې اپریشن علاج دی او سرجري علاج دی، سرجري بولو. او بعضي د هغه کسانو سرجري به موږ چې هغه متاثر دي د غلام احمد پرویز سره، الله دې او تمافیو کې قابل سړیو او خبره هغه ډېر اوټ وی باز بلکې ډېر زیاتې خبرې هغه او انتهایی ذهانت او قابلیت الله ورکړو. خدا مسلې وی په معلومې ده چې دا سړی د معجزات منکرو، ځکه د موږ سره بحث په هغه ځای کې کړو چې سبحان الذي اسرا بعبده راغلی چې موږ نبی رسول الله اسمانونو ته او جنت او جهنم ته د وینې د اخوا کې درلته بل جمعه ته هغه ته تلو او دا سفر په خوب کې شوی دا چقړبېل د موږ سره چولې او الته باقاعده موږ د لخ خپل ډوز ورکړو، اوس دلته یو بل ډوز ورکړو. خبره خدا ده چې تاسو یو سوال لې چې دا ناممکن نه راته چې دا مرغان او داسې خبره کې دا تاسو یو سوال زمون په ذهن کې ډیر سوالونه راځي چې هغه ته معلوم نه دي. اولنې خبره سوالونه راځي. اولنې خبره سليمان عليه السلام چې دې سيزونو سره خبرې کړې د مرغانو سره او د میګو سره، نو سليمان عليه السلام په کوم لینګویج کې خبرې کړې، کوم زبان استعمال کړې؟ دا یو سوال. بیا چې مرغان او د میګانو خبرې کړې سليمان عليه السلام سره دا ته په کومه ژبه کې لګیو؟ بیا د سليمان عليه السلام چې داغي په خبرو پویدو دا کومه نمونه خبرې وي چې دی په پویدو، یا د میګان او مرغان چې په کوم خبرو پویدا کوم قسم خبرې چې دی په پویدا دی په پویدا سليمان عليه السلام پرې خبر. نو اولنې خبره براچوته کې او دا بو وی چې آیا خبرې صرف انسانان کولای شي که نور څه هم کولای شي؟ خبرې صرف انسانان کولای شي که د انسانانو سره نور خلک هم دي او هم خبرې کوي؟ نو څوک هم د دې قایل نشته په دنیا کې صرف انسانان خبرې کوي بل شي خبرې نشي کولای. دې څوک قایل نشته. هم په خبرو کې فرق ضرور دی،
په لینګویجز کې فرق هغه ضرور دی یو بل نه په دې څوک قایل نشته چې صرف انسان خبرې کوي بل شي خبرې نشي کوي. تاسو لاړ شئ ولکه د ساينس دنیا وګورئ. ملحد خدا خبره کوي چې زما خدای چې کوم دی هغه ساينس دی وایي ملحد وایي. نو ساينس په لګ راچوت چې خبره واضحه شي. ساينس دا وایي چې په کائنات کې ډیر سوزونه موږ داسې ولې د په دنیا کې چې هغه باقاعده خبره کوي حالانکه زموږ د هغې بار کې سره سوچ نشته چې خبره بوټي خبرې کوي باقاعده چې هاي فریکوینسي والا مایکونه کله دې ته موږ ولکول دي خبرې کوي باقاعده او دې باقاعده ریکارډینګ کوي د ډیر سوزونو. دا کہانی چې موږ ته دام لګیا دي دا هم دغه شان دي. دا ساروي چې دام لګیا دي دا مرغې چې دام لګیا دي خبرې دا میږیان چې حشرات الارض دام لګیا دي خبرې. اوس اولنې خبره خدای چې خبرې وایي ستا په دې بل کلام خبرې دی ته وي چې د چا په زړه کې د چا په زړه کې یا د چا په جسم کې په هغې کې یو خبره پرته وي او هغه خبره دی د ظاهرولو کوشش کې په یو خاص طریقه باندې او هغه طریقه د چا فهم ته راشي د څه ویلی شي د خبرې ویلی شي د چا سمجھ ته راشي د خبرې بیا برابره خبره ده که هغه خبرې چا اورېدلي که چا نه اورېدلي هغه به خبرې اوس ته دا نشي ویلی اوس په راشي یو خبرې له چې دا چې کوم میږیان دي دا یو وړوکی مخلوق دی حشرات الارض دینه خبرې راوتل دا څه ډېره ناممکنه شان انسان ته ښکاري د دې نه به شروع چې مثال کې پیش کړو ډېر بحث نه کوو. دا میږیان چې دي آیا دا هم خبرې کوي؟ اوس تاسو یوټیوب کلاو کې په هغې کې بر ولیکئ چې آیا اینډ چې کوم دی کین سپیک اور ناټ دا خبرې کولی شي میږی که نه شي کولی؟ تاسو ته په مکمل تفصیل راشي ویډیوز به وګورئ په هغې باندې چې او باقاعده دا خبرې کوي. لاړ شئ ګوګل کې سرچ کړئ چې میږی خبرې کولی شي که نه شي کولی هلته به غټ غټ راشي نه میږی خبرې نه شي کولی داسې خبرې څنګه چې انسان خبرې کوي. میږی خبرې نه شي کولی خو داسې خبرې نه شي کولی څنګه چې انسان خبرې کولی نور باقاعده خبرې کوي. اوس د دې دا خبرې څنګه دي ساينس څه وایي؟ نو ساينس اولنۍ خبره دا کوي چې دې خپل لینګویج د دې په هغې کې خبرې کوي. اولنۍ خبره خدا ده چې دې سره کیمیکل سیګنلز دي پیرامونز ورته ویلی شي. څه ورته ویلی شي؟ پیرامونز. سرچ کې بیا ځان لوستی دا د دې کیمیکل څه شی دي دا یو فلویډ خارجي یو کیمیکل سیګنل دی په دغه سیګنل باندې د بل میږي ته دا اواز کوي چې پلان کې ځای کې خوراک دی پلان کې ځای کې دشمن دی دا چل دا د دې یو طریقه ده. د دې بله طریقه دا چې د دې کومه انټینا لګېدلې دی په سر باندې دا باقاعده په خاص طریقې باندې د سکه د حرکت کوي او په دغه باندې بل ته دا اشاره کوي دا رموز او اشارات تیر دي در دې خبرې دي چې هغه بل راوړي په دې باندې. درېمه خبره هغه دې دا چې د په جسم کې خاص وایبریشنز هغه کیږي خاص کیږي رپ وای دی په دې باندې بل میږي ته پته لګي چې حالات څه دي دا خبرې کوي د بل میږي سره په دې طریقه دغه شان د دې دا اندامونه دي یو اندام د خپل خپې چې دي د خپل لاسونه چې دي موږ بلاس دا په یو خاص حرکت سره دا خوځي او بل ته پاغي باندې باقاعده سیګنل ورکوي چې دا دشمن را روان دی یا دلته خوراک ته یا دلته دا کیږي یا دلته دا کیږي دا ټولې خبرې دي په څه کې په دې باندې. اوس آیا دا یو لینګویج دی که نه دی؟ موږ به اسانه خبره دې ته ووایو چې دا باډي لینګویج دی او دا همدغه شانتې خبرې دي څنګه چې موږ ته ډیف وایو پیپل که څه ورته وایو چې هغه په وګونو باندې صحیح چې هغه کاڼی آیا د هغې څه لینګویج شته که لینګویج نشته د هغې څه ژبه شته که نشته؟ باقاعده څه کلونه مخکې په ما پسې چا ټلیفون وکړو چې زموږ یو سکول دی او ته راشه باقاعده هلته زموږ سیسټم دی چې ته د هغې دیني چې کوم شی دي احکامات دي د الله جل شانو د طرف نه ته په هغې باندې پوهېږې نو ما ته وایي چې موږ به تاله څه خاص ټپس درکړو او ستا به څه تربیت وکړو د هغې نه پس به بیا دې خلکو ته کښېنې ځکه وایي چې ستا د لاس او ستا د خولې او ستا د لاس او ستا د سترګو انداز او د سر دا خوځول دا داسې دي چې موږ ته پته ولګېده چې دې خلکو تربیت ته کولی شي ځکه ته چې څنګه خبره کوې هغه شانو سره لاس خوځې دې ته څه ویلی شي ته باډي لینګویج ویلی شي دا ځان له ژبه ده که داسې نه ده. نو د دې میږیانو د دې حشراتو د دې مرغانو د دې ځناورو د دې باقاعده خپل یو لینګویج دی د دې باقاعده خپله یوه ژبه ده خو صرف دونه مسله چې ته پرې پوهېږي که نه پوهېږي نو ته پرې پوهې نه شوې او تا ته پته نه وه نو تا وې نه سلیمان علیه الصلاة والسلام هغه هم په دې باندې نه پوهېدو. نو اوس چې ته د یو څیز نه نه خبر دی دا مطلب دی چې شی نشته. زمونږ په منطقو کې یو قاعده ذکر کوي وایي عدم وجدان عدم وجود لره مستلزم نه وي چې یو څیز تا ونه موند دا مطلب نه دی چې هغه نشته. لکه تا امریکا لیدلې ده نه یې دی لیدلې خو ته دا ویلی چې امریکا نشته ولې نشته ما نه دی لیدلې دماغ دې کار کوي نه عدم وجدان چې دی یو څیز تا نه دی موندلی دا په عدم وجود دلالت نه کوي چې هغه شی نشته. پوهېږې په دې مسلو باندې د خبرې ګرانې دي. نو اوس ته د دې نه نوې خبر چې میږیان چې دي هغه خپل سیګنلې خپل خبرونه هغه بل ته څنګه پاس کوي نو دا مطلب نه چې هغه خبرې نه کوي یا د هغې څه لینګویج نشته داسې نه ده همدغه شان ده. دا خو یو مسله دلته راغله او دا خبره موږ ثابته کړه چې هر یو څیز هغه خپل یو آواز کوي
هر یو هغه خپل جسم له حرکت ورکړي، خپل لاس له حرکت ورکړي، خپل جسم له حرکت ورکړي او خاص وایبریشن کوي او دا څه قسمه فلویډز خارجي چې کیمیکلز شری سیګنلز دي هغه خارجي او پاغي باندې بل داغه چې د کمانډیوال نه هغه خبري کوي چې د سویل غوړ همدا شانته دا یو خبره ثابته شو. اوس دویمه خبره ثابته چې سليمان عليه السلام په دې باندې پویدو څنګه نو هغه ماهر چې هغه دا خود لې شوی چې دا پلان کې سړی دا کون دی او د په اشارو خبرې کوي هغه په دې اشارو څنګه پوي دا څنګه بلکې زه تاسو ته وایم چې تاسو حرمینو ته لاړې ال د باقاعده کلاسونو د هغه کسانو کې چې په وګونو کاڼي او قران مجید حفظ کې په خپل اشارو باندې د هر یو حرف او د هر یو لفظ شي د هغه په ګوتو باندې اشاره ده. ټول قران مجید په ګوتو تاسو اوس ورکه یوټیوب کې سرچ کې کوم خلک په وګونو باندې کاڼي دي او قران مجید څنګه زده کوي یا قران مجید په یاد څنګه یاد حیران بشي دا لینګویج تا کوم ځای نه زده کړي آیا دا جبه ده کنه دا خبرې دي که خبرې نه دي ټول قران مجید د سر نواله د الف لام نه والناس پورې هغه ټول هل کې په سبا باندې په اشارو باندې نو خبرې صرف دې ته نه وي چې دا زه لګیا یم او ما بانګي پرې خېده دې ته خبرې نه وي خبره ستوي خبره هر هغه مافي ضمیر ته چې هغه یو سیز هغه داغي اخراج کی هغه سرګنده کی او برسیره کی دې د پاره چې مخاطب پاغي باندې پوښ نو که هغه د اشارو په شکل کې که هغه د کیمیکل سیګنلز داغي په شکل کې که هغه د وایبریشن په شکل کې یا که د رموز او د اشاراتو په شکل کې او بل په یول په خبره باندې د شی ویلې شي دې ته نطق ویلې شي دې ته تکلم ویلې شي ته په پوېږي نه پوېږي دا ستا مسؤلیت د افغانانو خبره ستا مسله ده دا هغه مسله نه ده ته په نه پوېږي دا چا مسله ده ستا مسله ده. اوس هغه سیز الله جل شانو چې کوم د اشارات علم چاته خو سليمان عليه السلام ته خو نو تا ته ولې منګون درخته کنه پوېږي په دې مسله دا څومره اسانه خبرې دي که سره سګران شته نه چې دې کې اوس د عقل خلاف څه خبره ده هغه جدا خبره چې ته الله نه مني یا ته پیغمبر نه مني پاغي به جدا کینو پاغي به بحث کو او پاغي بحث کړي بار بار چې د الله جل شانو وجود ولې ضروری دی او د پیغمبر راتګ ولې ضروری دی هم خپل ځای ویلي وایي په دې مسلو دا ډېر اسانه مسلې نو ستاسو دا وایي چې میګان خبرې نه کوي دا به اوري څنګه میګانو اشارات کړې دي میګانو هغه وایبریشن کړي دي یا میګانو هغه باډي لینګویج هغه له حرکت ور کړي دي هغه په سلسله کې څوک پوښي دي حضرت سليمان عليه السلام پاغي پوښي ولې الله جل شانو ته علم ور کړو بچ دا علم شو خبر اسانه چا پکې دا خبره کړي چې نه په پاغه زمانه کې به ارچا دي مرغانو دي زون سره خبرې کول دا به اصله خبره ده دې اس اصل نشته چې سليمان عليه السلام نمک چې خم خلق وګي بل مرغانو تر خبرې کوي نه چې انور خلقم کوي سليمان عليه السلام کوي بیا معجزه پاتې شو بیا فرق پاتې شو بیا خصوصیت پاتې شو اس فرق او خصوصیت پاتې نه دا ډېر اسانه مسلې دي په دې کې سګران هغه نشته ترم نه چې تا کوم خبرې کړې چې سليمان عليه السلام بقاقه کول کنه مرغانو به سليمان عليه السلام په شان خبرې کولې دا ځان سره لکسیټ تا هغه سنبال دا فضولیات دي دا خبره مکو څخه دا میریکلز دي دا معجزې دي او معجزې هغه ستاره چرګوټي عمر عقل له پاره کې نه راځي دا اسانه خبرې سپوږیږي پرې باندې بدلته چې الله جل شانو په سورته النمل کې سسونه ثابتې نه هغه د انسانانو عقل نه مني او چې لږ سوچو کې بیا مني اوس پورې تاسو دا نه منل چې میږي خبرې اوس اسانه خبره ده یو بل جهاد هغه شروع کوي سليمان عليه السلام میږي پر څه خبرې کړې دي او ساينس هم دا خبره کوي چې هغه باقاعده خبره کوي هغه باندې ما تاسو ډېر لوی صدر لیکچر درو میږي خبره وکړي نو مونږ نه سليمان عليه السلام ولې اوري ساينس یو قاعده ده جانجي استاد جناس ته او د ډېر خپته ده په ساينس کې چې کله आवाज چې دی یو خاص فریکوئنسي چې انسان اوري شي د 20 هرتز نه واده اوسو پوري 20 کیلو هرتز پوري 20000 پوري دې فریکوئنسي کې आवाज خو انسان اوري شي دینه سیوا کې کمیږي نه یا ته انفرا ساوند وای یا ته الټرا ساوند وای چې سیوا کې دا ځوان انسان اغنی شي اوري یو ناشنا خبره توکما تاسو ما ویلو د یو پیغمبر طاقت تاسو خلکو برابر دي د سلور زرو کسانو برابر نه هغه لپاره نه انفرا ساوند شته نه هغه لپاره الټرا ساوند شته تمام څه نه هغه لپاره یو شان دي دا مې ته نو ویلي دا عام انسان په وسه کې نه دا هغه په وسه کې ځکه دې ته موږ معجزه وایو او دغه وجه د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم هغه کله د ګټ سره خبرې کوي دغه وجه چې کله یو او خرازی او هغه خپل سترګې توې او هغه خبرې کوي کله د بعض روایتو چې هغه متکلمون فی هاری هغه مطابق او اوسه راضی او هغه خپل اوخ کې توې کله وسره بوټي خبرې کوي دا ولې کوي او هغه په پویږي ولې او بیا هغه دې خبرو جواب ولې ورکړي دا ولې کی دا پیغمبر دی او طاقت د سلور زرو کسانو د هغه برابر دی د لپاره داسې اس قسم ساوندز د هغه د فریکوئنسي دی محتاج نه دی خاص فریکوئنسي کې بدی اوري بګینه بشي اوري او دغه وجه چې سونه معجزې دي هغه تمام عادتونه هغه شلولي پیغمبر کتل او چرته تلو په معراج کې تلو چې سبحان الذي اسرا بعبد التمنه په ساينس ته معراج واقع ثابت کړو چې په دومره لک سات کې پیغمبر څنګه تلې بیا راغله التم عادت شلولې او چې دې خبره ته موږ دنه ورنه وته ساينس هم دا منل چې دا بالکل ممکن ده یو سړی په دونه سات کې هغه بر اسمانونو ته لاړ شي جنت ته لاړ شي جهنم ته لاړ شي واپس دې ځای لراشي څه به خبره مې نه راسي خبره اساني دي ګراني
سمزه کوي که مزه نه کوي ډېره زیاته مزه کوي سړی ورته لږ سوچ وکړي دا مثلا دا شی سورۃ النمل له په دې کې چې کومې خبرې ذکر کیږي عقاید به ذکر کیږي عقاید به رس پرانا کې ذکر کیږي د الله جل شانو د قدرت پرانا کې به ذکر کیږي چې الله څوک ته سبا اومنی پوټنټ شی پیژنې کنه قادر مطلق چې موږ ته وایو